ملګرو ملتونو کې د پرځول شوي حکومت استازی د افغانستان استازولي نشي کولای. په قطر کې د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې ملګرو ملتونو کې د پرځول شوي حکومت استازی د افغانستان استازولي نشي کولای. شاهین دغه څرګندونې الجزیرې تلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې چې دغه څوکۍ د اسلامي امارت ته وسپاري. شاهین زیاته کړې تاسو ټول پوهیږئ چې د کابل اداره په بشپړ ډول سقوط شوې د حاکمیت هیڅ شرط نه دی ورپاتې په داسې حال کې چې اسلامي امارت د حکومتولۍ ټول شرایط پوره کړي د افغانستان ټوله جغرافیه یې تر کنټرول لاندې ده او د هر قوم استازي پکې ګډون لري. له همدې امله ملګري ملتونه باید د خپلو اصولو له مخې دا څوکۍ اسلامي امارت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ملا امیر خان متقي سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه ټاکلی و او په یو لیک کې له یاد سازمان څخه غوښتي و چې نوموړی دې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په 80 عمومي اسمبلۍ کې دې د وینا اجازه ورکړي. باید وویل شي چې د افغانستان اسلامي امارت د قطر سیاسي دفتر غړی ویان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ته نوماند محمد سهیل شاهین داسې مهال دا څرګندونې کوي چې لا هم د پرځول شوي حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په توګه دنده پر مخ وړي.